أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. دیج نه اوس د هغه سوال جواب ذکر کوي چې صحابه کرامو کړي وو. دو صحابه عمر او معاذ رضی الله عنهما غوی پښتنو کړه د نبی علیه السلام نه د قمار او د شراب په اړه باندې، نو الله رب العالمین ورته جواب ورکړي. یسالونک دوی پښتنه کوي ستانه عن الخمر والمیسر، په باره د شراب او په باره د قمار کې. قل فیهما اثم کبیر، تو ورته وایا په دې دواړو کې ګناه د لویا، ومنافع للناس او لږ څه ګټه ده د خلقو دپاره، و اثمهما اکبر من نفعهما او ګناه د دې دواړو اکبر هغه لویه ده من نفعهما د دې دواړو د ګټې نه. په دې آیات کې د شرابو په اړه باندې دویم حکم دی. په اسلام کې د شرابو حرمت هغه په څلورو پړاوونو کې شوی دی. اول پړاو کې سورۃ نحل کې الترازی او التډیر عادي ذکر شوی دی چې ګټور رزق چې دی هغه شراب نه دی. نو دلته وسویل چې شرابو کې لږه فائدہ شته دی او تاوان ډیر دی. دی پسې به نور حکمونه دوه راغلي دي او پاغي کې بیا بالکل حرام ګرځول شوی دی. ويسألونك ماذا ينفقون، او پوښتنه کوي دوی ستانه چې د کوم مال نه خرج کړي، صدقه او خیرات د کوم مال نه ورکي. قول العفو، تو ورته وایه چې د زیاتی مال نه. العفو معنا غمال چې ستاسو د خرچي او ستاسو د اړتیا او ضرورتونو نه زیات وي، او یا دا العفو خرج کوا صدقه او خیرات کوا په میانه روي سره، نه داسې چې بيخي خرج نه کې او نه داسې چې هر څه خرج کې. كذلك دغشان يبين الله بيانوي الله تعالى لكم تاستا الآيات احکام خپل لعلكم تتفکرون، دې دپاره چې فکر وکړئ تاسې فی الدنیا والآخره، په باره د دنیا او آخرت کې. د دنیا په اړه فکر وکړه چې تلونکې ده او موقتی ده او روانه ده، ځي تیریږي، او د آخرت په اړه فکر وکړه چې را روان دی او باقی دی. نو د دنیا دپاره د دنیا موافق تیاری او د آخرت دپاره هغه شان تیاری وکړه. ويسألونك عن اليتامى، او پوښتنه کوي دوی ستانه په باره د یتیمانو کې. قلت ورته وایا اصلاح لهم خیر، اصلاح د دوی دپاره غوره ده. د یتیم مال در سره دی نو د هغې نه ته که خرچه کې ورته بالکل کولی شي ورته، خو د هغوی د مال به حفاظت کې، ساتنه به یې کې او خوندي به ورته ساتي، او د دوی به تربیه به هم کې د یتیمانو. که ته د هغوی ولی او د هغوی مسؤلی، نو د دوی ساتنه او حفاظت بم کې او تربیه بم کې او د مال بم ورته حفاظت او ساتنه کې ورته، او مصرف تی کولای شي د شریعت موافق هغوی ته خرچه ورکوي شي لګه لګه. نو تاسو ته ګټه دا د اصلاح او خیر ته د پاره دا دی چې د هغوی د مال نه به خرج کې په دوی باندې، او هغوی ته ګټه دا ده چې کاغه چې یتیمان دي خو طبعا نابالغ دي، نو دا غوی مال به خرابېدو نه بچي، ځکه نابالغ انسان د خپل مال په حفاظت باندې نه پوهیږي، مال به خراب شي. وان تخالطوهم، او کچرته ګډون کوي تاسو د دوی سره، فیخوانکم، نو تاسو ورونه دي. د دوی ګډون نه مراد دا دی چې یا خدا دې چې د دوی مال له او ته د دوی مال راواخلي، ستایو تجارت دی او پاغي کې ځان سره شریک کی په تجارت کې، یا څه مال د دوی راواخلي څه خپل راواخلي او شریک تجارت او بزنس پر روان کې، نو کولای شي چې ګډ تجارت وکړي. یا دا دی چې په ځینې شیانو کې کور کې داس شیان دي چې پاغي کې بیلتون ممکن نه دی، تمیز نشي کېدلی، نو په ګډه سره مصرف کوي، نو پروانه کې ستاسو ورونه دي. په دې کې اشاره ده فاخوانکم، ستاسو ورونه دي، کېدلی شي چې په ګډه خوراک کوي، غرور سره خلک حسابیم کوي، نو یتیم ته به حسابي ورکوي، حسابي وته اخلي. والله الله تعالی چې یعلم پیجن المفسد، فساد کوونکې، من المصلح د اصلاح کوونکې نه. ولو شاء الله لعنتکم، او کچرتا غوښته وی الله تعالی نو خامخا په تکلیف کې وای چولې تاسو، الله پاک نو غواړي په موږ باندې تکلیف. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تعالی زور ور دی، حکمتونو والا دی. ولا تنكحوا المشركات، او منکا کوي د مشرک، او منکا مکوي د مشرک خزو سرا، حتا یؤمننا، تر دې پورې چې ایمان راوړي. ولا امه مؤمنه، او خامخا مؤمنه وینځه، خیر دا غوره ده، من مشرکتین د آزاد مشرک مرمننا. ولو اعجبتکم، اگر چې تاسو په تعجب کې اچوي دا خبره،
ظاهر الانسان ته آزاد خزه خخ کار کیږي د وینځ نه، اگر چې اوس وینځ نشته دی، نو الله رب العالمین وایي چې دا مؤمن وینځه دا د آزاد مشرک نه ډیره غوړه ده. حال دا چې تاسو په خبر به تاسو حیرانېږئ. ولا تنكحوا المشرکین، او په نکاح سره مو ورکوي لونه او خويند خپل مشرکانو سره ته حتی یؤمنو تر دې پورې چې ایمان راوړي هغوی. ولا عبد مؤمن، او خامخا غلام مؤمن خیر غرد من مشرک د آزاد مشرکنا. ولو اعجبکم، اگر چې تاسو په تعجب کې اچوي دا خبره. اولئک يدعون الى النار، دغه کسان بلنه کوي ورته، والله يدعو الى الجنه، او الله تعالی بلنه ورکوي جنت ته، والمغفرة او بخشش او بخنه ته، باذنه په خپل حکم سره. ويبين او بیانوي آیاته آیاتون خپل للناس د خلقو د پاره، لعلهم يتذكرون دې د پاره چې نصيحت قبول کړي. بل پختنه ويسألونك عن المحيض، او پختنه کوي دویستانه په باره د زید حیض کې، تو قل هو اذن، تو ورته وایي چې دا زید ګندګي ده. فاعتزلوا النساء في المحيض، نو ډډه کوي د مرمنو خپلونه په زید حیض کې. ولا تقربوهن حتى يطهرن، او منګ دې کېږي دوی ته تر دې پورې چې پاکي شي. په جاهلیت کې دا رواجو او په يهودو کې چې خزه به مریضه شوله میاشتنه مرستیا به دا غیر راغله، نو دوی به بالکل نفرت کولو، که څوک بر سره ټچ شو غسل به کولو او ځان به وینځلو او لاس کې ورکول ما خام پورې به لاس چټلو. اسلام و چې نه هغه شانت مکوا، داسې پلیته نه ده، خو کورواله او خپل هغه شریعت اړتیا هم ته مو پورا کوه په دغه مخصوص وخت کې. فاذا خام ولا تقربوهن، ومن ازدکیږي دوی ته حتی یطهرنا تر دې چې پاکي شي. فاذا تطهرنا، نو هغه وخت چې دوی پاکي شي، فاتوهن من حيث امركم الله، نو راتلل کوي دوی ته دا غزینا چې حکم درکړی دی تاسو ته الله تعالی. ان الله یقینا الله تعالی يحب التوابین، من کوي د ډیره توبه کوونکو سره، او يحب المتطهرین، او من کوي د ځان پاک ساتونکو سره. نساؤکم مرمن استاسی حرث لکم، زید کروندی استاسو دے. فأتو حرثکم، نراتلل کوي زید کروندی تا، ناشئتم په کومه طریقه چې استاسی خوښوي. وقدموا لانفسکم، او مخکې وکړئ نیت د پاره د فائدې استاسو. واتقوا الله، او ویره کوي د الله تعالی نه. واعلموا، او پوه شئ انکم چې یقینا تاسو ملاقوه داغه سره مخامخ کیدونکي استئ. وبشر المؤمنين، او زیر ورکړه مؤمنانو ته. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، او مگر زوین من د الله تعالی معنی کون کې د پاره د قسمونو استاسي. ان تبروا وتتقوا، دنيخه د چشنه من کون کې مگر زوی د دینه چې د نیکی کولونه او د تقوا کولونه او د اصلاح کولونه په منځ د خلقو کې. والله سميع عليم، الله تعالی ارڅ او په ارڅ باندې علم لري. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ننسي الله تعالی تاسو لرا باللغو في ايمانكم په بی ارادي قسمونو تاسو سره. ولكن يؤاخذكم، لیکن نسی تاسو لرا بما کسبت قلوبكم، په هغه عملونو سره چې کسب کړی وي زړونو تاسو. باللغو فی ایمانکم، یمین لغو دي ته وی لکه زمون په ټولنه کې عام دی، عادت یې نه والله دا کار مې نه دی کړی، والله دا کار وکم، قسم کوم دا کار کړی. نو دا قسم چې اراده د قسم ورسره نه وي، نیت د قسم ورسره نه وي، او د انسان زیبه پیاده شي دي ته اعتبار نشته، په انسان ګناګاری کې نه اعتبار به مولا نه ورکه. معنا دا انسان په ګناګاری کې نه دا کون کې کس، خو مقابل جانب دی ورته اعتبار نه ورکه. والله غفور حلیم، الله تعالی بخنه کوونکی دی، صبرناک دی. للذین، دا کسانو لپاره یؤلون من نسائهم چې په قسمونو سره ځان جدا کوي د بیان خپلونه. تربص 4 اشهر، انتظار کول دي د 4 میاشتو. فإن فاؤوا، نو کچرته دوی وګرځي د قسم نه، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخنه کوونکی دی او رحم کوونکی دی. وان عزموا الطلاق، او کچرته دوی قصد کړی د طلاق. فان الله، نو یقینا الله تعالی سميع عليم، هر څه اوري او په هر څه باندې علم لري.
والمطلقات مسله طلاق ذکر کړي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء او طلاق کړي شوی مرمنې انتظار بکوي په انفسهن په خپل ځانونو سره ثلاثه قروء درې طهرا یا درې حیزونه ولا يحل لهن او حلال ندي دوی د پاره ان یکتمنا دا چې پټ کړي ما هغه خلق الله چې پیدا کړی الله تعالی فی ارحامهن د دوی په رحمونو کې بچدانو کې ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر که چرته وی دوی ایمان لري بالله په الله باندې واليوم الاخر او په ورځ وروستنه باندې خاوند ته طلاق ورک دوی و درې طهره دوی انتظار کې یا درې حیزه خو پدې کې د دې پر رحمونو کې چې کوم بدلون راځي چې اشاره د حیث ته پدې کې ودوی پټول نه کې معنا دا د غلط بیانې نه به کار ناخلي چې عمرمن دا او وای چې دوه میاشتې تیر شوي و چې زما درې حزراغ او خبره ختمه شونه پاک خبره به کې ډیر سخت شرطونه الله رب العالمین لګوري پدې تړاو چې حلال نه دی ورته بیا وای چې کچیرته ایمان لري دا مداسې نه کوي وبعولتهن ومړونه د دوی احق بردهن ډیر حقدار دي په واسي کې دوی ته فی ذالک په دغه موده کې په دې درې طهرو کې ان ارادو اصلاحا کچرته دوی غواړي اصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د دې مرمنو د پاره په شان د هغه حقونو دي چې په دوی باندې لازم دي په خطرې سره وللرجال عليهن درجه او د نارینه لپاره په دوی باندې لوړه مرتبه ده والله عزیز حکیم او الله تعالی زور اور دی او حکمتونه والا دی اوس د رجعي طلاق خبره ذکر کړي او ورسره د خلع مسله ذکر کړي الطلاق مرتان طلاق دو کرته دی رجعي طلاق یعنی هغه طلاق چې هغه ته بیرته واپس کېدل شي سړی بیرته خپل مرمنې ته راګرځیدل شي هغه دوه ځلته دی یعنی دوه چانس تلري الطلاق مرتان طلاق رجعي دوه کرته دی فامساك بندول د خجدي ټینګول د خجدي به معروف په طریقې سره او تسریح به احسان یا پر خودل په خاصه طریقې سره یا به خزه کې او یا به پریک دی ولا يحل لكم او ندي حلال ستاسو لپاره ان تاخذوا دا چې واخلې دا مما دا غماننا اتیتمون چې ورکړې تاسو هغه ته شی ان هیڅ طلاق دی ورک مرمن ته غوسوي خپوي مرمن دی طلاق کړه نو ستا چې هغه ته کوم مہر ورکړې دی هغه ته نشاغسته او کدی ته تاسو تحفه ډالې په خپل شریک ژوند کې ورکړې دام ته نشاغسته دا حلال نه دي الا ان يخافا الا يقيما حدود الله مگر په هغه وخت کې چې ورېږي تاسو چې پابندي بونه کړې د پلو د الله تعالی حدود الله حقوق الزوجیت د زوجیت حقوق کدی چې تدین تاسو یې راکوي چې دیو بل زوجیت حقوق نشي پوره کولای او خلع کوي بیا ته اخستش فإن خفتم الله يقيم حدود الله نو کچرتا تاسو ور کوي چې دوی په پابندي ونکړي د پلو د الله تعالی فلا جناح علیهما نشتره ګنا په دوی باندې فی مفتدت به پاغه مال کې چې فدیه کې ور کوي د غمرمنې د ځان پاړه تلک حدود الله دا پلو د الله تعالی دی فلا تعتدوها نو تیرې د مکوي د پلونا ومن يتعد حدود الله او چا چې تیرې د لوکړل د پلو د الله تعالی نه فاولئک هم الظالمون نو دا کسان دوی ظالمان دي فإن طلقها د دریم طلاق مسله ذکر کوي چې هغه اخیری اپشن دی اخیری فرصت دی فإن طلقها نو کچرته دریم طلاق ورکړي خاوند فلا تحل له نو حلال نه د غمرمن د پاره دی خاوند د پاره من بعد ورسته د دینا حتا تن کې حزوجا غیر تر دې پورې چې نکاح وکړي د خاوند بل سره د خزه ورته حلال نه ورکم وخت ترڅو چې د بل خاوند سره نکاح وکړي برپسې بل شرط فإن طلقها فلا جناح عليهما نو کچرته طلاق ورکړي دویم خاوند اغیتا فلا جناح نشته ګناه علیهما په دې دواړو باندې اين تراجع دا چوغرزي او بل ته په نکاح سره ان ظن کچرته ګمان کوي دې دواړه ان يقيما حدود الله چې پابندي وکوي د پلو د الله تعالی خاوند
دریم طلاق ورک نو مرمن به تر هغه پورې د ته نه جایز چې د بل خاون سره نکاح وکي خو د نکاح نه وروسته بیا هغه سره په خپل خوخي سره دی ته طلاق ورکي او دا غین وروسته بیا دریم شرط چې دی دواړو بیا سره توافق جوړیږي او اګریمنت کیږي نو بیا نکاح کولای شي دي کې زمونږ په پښتنو کې یو بد رواج مخکې خډیر اوس هم شاید وي چا ودا چې خزه طلاق کړه او بیا مولوی صاحب ته نکاح کړه نو هغه بیا سره یو شپه تیر کړه نو په سبب بیا مولوی صاحب درته طلاق ورکړه د بزانت دا عین د يهودو طریقه ده دا يهودو هم دا چرنه هلي کول هغه یو مسبت بارکه مخکې تیر شول کنه د میانو د نیولو په اړه باندې نو دا د يهودو طریقې دي او په دې باندې دا ته نه حلاليږي دي ته حلاله نوم به مرته حلالي خو نو دا په دې شی باندې نه حلاليږي بس دې کې شرط دا دی چې دا مرمن په خپل خوخه د بل چا سره نکاح کوي او بیا واغه سره په خپل خوخه ورته طلاق ورکړي نو دې مرمن په خوخه دې مولوی صاحب سره نکاح کړی دا نه دا کړی او بیا دې مولوی صاحب په خوخه ورته طلاق ورکړي په یوش پکې تو خزه طلاق یې نو دا خاص دوکي کول دي ځان ته سره دوک ورکړي ک الله تعالی والعاذ بالله وتلك حدود الله او دا پول د الله تعالی دی یبینها الله بیانوي دا لقوم يعلمون دا د پاره دا قوم چې په لري واذا طلقتم النساء کوم خشتا سي طلاق ورکړي خذتا فبلغنا نو نګدي شهوي اجلهن نیټه د عدت خپلتا فامسكوهن بمعروف نو ټینګ کړي هغه لره په طریقې سره او سرحوهن بمعروف یا پرېګ دی هغه لره په طریقې سره ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا او مټینګ وي دوی لره د zarar د پاره چې زیاته وکړي تاسو په غوي باندې و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه او چا چې زیاته خا و من يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار فقد ظلم نفسه یقینا ظلم وکړو هغه په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منی سي آیاتونه د الله تعالی ټوکی کړې شوی ټوکی ورپور مکوي وذکروا نعمت الله او یاد کړئ نعمت د الله تعالی هغه وذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت د الله تعالی علیکم پتا سی باندې وما انزل علیکم من الكتاب او هغه چې نازل کړی دی پتا سی باندې الکتاب قرآن والحکمت او سنت یعظکم به نصیحت درکوي تاسو ته په دې سره دیات کې وګورئ چې کله مرمن نیټه ته نږدې شو نو به یا پریک د چې بس طلاق واقع شي او لاړ شي خپل ژوند جوړ کی او یې بیرته خزه کا نو جاهلانو بده کول جاهلیت وخت کې باغوي معلقه پرې خو نه به خزه کول نه به پرې خوشتله او دلته بیا سوی ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا زیته و پنه کې او دې لپاره به نه راټینګي ورته دا ورته نه وچی بل خاون سره بنی کنه کې د پښتنو کې دا شان ډیر شته موږ پښتنو کې بل خاون سره بنی کنه کې نه ته اسلام حق نه درکې بس ته دا حق درکړو چې طلاق دی ورکو غلاړه بس نور هغه پوښو دا غي ژوند پوښه ته بیا دا حق نه لري چې ورته په دې سره بنی کنه کې واغې سره بنی کنه کې او بیا سوې الله رب العالمین ولا تتخذوا آیات الله هزوا او دغه پښتانه دي چې الله پاک د آیاتونو باندې ټوکی کوي دې دین نه غب جوړ کړي بس نرمن ته طلاق ورکی داس موږ لیدلې دي بیا به نه پری دی بل خاون ته چې بل خاون کې په دې طلاق کې هم دور جنجالونه ورسره پیخ کې جوړ به کې ورسره واتقوا الله ويركوا إذا الله تعالى وعلموا بواشي أن الله بكل شيء عليم يقينا الله تعالى بهرسيز باندي علم لري وإذا طلقتم النساء كلا چې طلاق ورکړی تاسو خو ته فبلغنا اجلهن نور سیږي غوي ورزي د عدت فلا تعذلوهن نو ممنه کوي غوي لرا ينكحنا چې نکاح کوي ازواجهن د خوندانو سره خپل سره نوي خوندان اذا تراضوا بينهم بالمعروف کله چې رضا شي په منځ خپل کې په طریقې سره ذالک یوعظ به دا حکم واعظ ورکې دی شي په دې سره مناغه چاته کانا چې منکم استاسنا یؤمن بالله واليوم الاخر ایمان لري په ورځ د الله ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت کله چې طلاق واقع عدت پوره شو نو بیا ودا نه نشي چې رب مکه واده بل چا سره واده نه کی بندې وینه د واده نه او دا حکم په دې سره نصیحت ورکې دي چې په الله ایمان لرو په ورځ د آخرت مونږ پښتانه چې ودی کډیر ضعیف یو اوس کده شوی ما نو ډیر ملګری وخپه چې مونږ نه په الله ایمان لرو نه په ورځ د آخرت ولا اعوذ بالله په خله خدا وای خو زمونږ عمل داسې دی چې هغه نه د ښکار چې مونږ په دې ایمان نه لرو او خصوصا د مرمنو په حق کې
ذالکم ازکا لکم دا کار بچکون کې دی تاسو لرا د بدنامینا او طهر او پاکون کې دی والله یعلم وانتم لا تعلمون او الله تعالی پوهیږي پارسیز باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ په هر سیز باندې دین ورسته بیا د رضاعت مسله شروع کیږي سبب وایو صلی الله تبارک وتعالى علی